بسم الله الرحمن الرحیم. ترازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، د زمان او مکان په دې نګرخانه کې چې خالق خپل مخلوق له کم نعمتونه ورکړي دي، په هغې کې چې کوم ډېر ذاتي او مادي غوندې دي، د هغې خو وخت په وخت ستاینه کیږي. خو څه نعمتونه داسې هم شته چې د هغې ادراک هم ډېر کم دی او د هغې ستاینه هم ډېره کمه کیږي. د نظر رفتار ډېر د کتو دی، د سماعت سرور ډېر د مزو دی، د لمس احساس د نزاکت انتها ده او د ذایقې خوندونه بې بها دي. خو په دې ټولو کې د تخیل د نیلي اس سورلی د یو بل جهان د دریافت قصه ده. دا دومره عجیبه احساس دی چې د فقیر نه په 2 لمحو کې بادشاه جوړولی شي او د محرومۍ د تړمو اوښکو په شا د شاتو او شودو رودونه روانولی شي. په یو لمحه کې د وړوکوالي نادانۍ مخې ته راوستی شي او په یو ګړۍ کې د پیرۍ د سپین سر تجربې لکه د غلام حاضرولی شي. تخیل او بیا حسن تخیل بلا رنگونه لري، بلا مزې راولي، خو خبره د ذوق او د احساس ده. که تخیل د تربیت د مرحلو او د احساس د لمبونه تیر شوی، نو بیا خاورې هم سره زر کولی شي، او که د تخیل پسماندګي په ذهن سوری، نو بیا سره زر هم خاورې کوي. د تخیل په نیلي سور د خپل تخلیق په دایره کې د یو غزل په لاره د شهادر ته تاسو د ځان سره بیایم. راځئ چې د غزل نه خوندونه واخلو. زړه مې ډېر تنګ شي چې اوزګار شمزو، زړه مې ډېر تنګ شي چې اوزګار شمزو، فن را لړزو ما چې پکار شمزو. او اول سپوږمۍ نه به شغلې وغواړم، اول سپوږمۍ نه به شغلې وغواړم، خیر د سپوږمۍ کې قرضدار شمزو. او لږه د شمې به رڼا راوړمه، لږه د شمې به رڼا راوړمه، خیر دی ستی که په انګار شمزو. او بیا د شفق نه به سرخي پټکم، بیا د شفق نه به سرخي پټکم، خیر دی په غلانو کې کشمار شمزو. او د تور شپې نه به سیاهي واخلمه، د تور شپې نه به سیاهي واخلمه، خیر دی که ټول عمر بیدار شمزو. او بیا د ګلونو تازگی پکار ده، بیا د ګلونو تازگی پکار ده، خیر که زخمی په خار شمزو. او خدای نه به وغواړم مسکا د هورو، خدای نه به وغواړم مسکا د هورو، خیر دی د خدای به تابعدار شمزو. آب حیات کې به رنگونه ګډ کړم، آب حیات کې به رنگونه ګډ کړم، خیر دی که لږوندې رنگدار شمزو. او د خیال ښکلا نه به تصویر د شها، د خیال ښکلا نه به تصویر د شها، جوړ کړمه هله به پکار شمزو. او تصویر به جوړ کم مصور خو بشم، تصویر به جوړ کم مصور خو بشم، که نور څه نشي نو شاعر خو بشم. او زړه مې ډېر تنګ شي چې اوزګار شمزو، فن را لړزومه چې پکار شمزو. دا یو قطعه ستاسو په حضور کې پیش کوم. ټاکلی عنوان دی حق، یعنی دی ټروت. شغلې زما دی رڼا بل ته کوي، شغلې زما دی رڼا بل ته کوي، جانان زما دی خندا بل ته کوي. او د نن سبا ایمان به دغه وینو، د نن سبا ایمان به دغه وینو، مین په یو وي سجده بل ته کوي. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به
ستاسو خوښی شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریځ په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.